په دې دیګر کې زوم د دې طرف خټکو یو الک مړو دلې خخ کړو اتلس ورځې پس اقربا رااله وې مونږ یو باس وړو ما نه تاسو کوم مال به وړي بس خخ ته وې چې نه خبر تورله پراینستو زم ور پسې لاړ چلارم دومره سپینه لکو چې لټه څه شی او داغې په مخ چې را پراینستو داسې تورو لکه طبخې څه شی او دا خولای دی وحکو ته راغلی و دومره ارته وه او دا سترګې بوټې راوتې وې چې په دې پوزې پرتې او داسې حالو چې 3 ورځې ما روټۍ نه شوه خوړی عزیزانو دا زما د لیدو خبر دا دلې دا باره دیره چې ده دا دې ځای کې 12 تقریبا 15 15 کالو خبره دلته مې جمعې مونځ کو په دې لاره تلم یو هلک مخې له راغی اوس هم د رامداس کې ژوندی دی ویاله دلته یو قبر سوری شوی دی او پکې مړی دی ورغلم چې ورغلم لاندې مې چې وکته دومره سوری دی او پکې سپین کفن کې مړی پروت دی پاس هغه قبر د وزیرو خښتو جوړو نو هغه خښتې ماوارې شوې وې دومره زمانه پې تېره زم لاندې ډورۍ ته کوشم سوریم چې لږ ارد کو ډېر ښکلی او ښایسته زلمی پې پروت و دا ویښته یې داسې دا زلفې غوندې په دې غوږونو او په دې مخ را پرتې لرې نه خو مې ښه وکتو خو سودا مې دا شو چې داسې پوږ دی پکې به ګلیو شوی دا سړو ته مې وویل چې هلکه تاسو زما دا لاس او خپه ونیسئ زه لاس ور وړم هسې نه که دې قبر زه رانیومه نو زر مې را ډچ وهئ داسې دام دا اورېدو خبرې نه دي دا د لیدو درته وایم هغې زما دا لاس او خپه داسې ونیوه ما لاس وردننه چې وردننه مې کو په دې مخ مې ورته لاس ووالو کفن مې وکتو پاس پہ قبر اوار شوی او دومره زمانه تیره وه او دا مړی داسې پروت و تا به وایې ریخم څه شی بلکل لاسونه سینه مخ پوزه لاس مې پې ښه ووالو کفن یې داسې و تا به وایې اوس دې د بجاج د دوکان نه راوړي داسې هم پکې دي ام په دغه هدیره دې ځای نه مازدیګر تلمه زما کور رامداس کې و دلې به مې چې جمعې مونځ کو نو د دې هدیرې